مینه مې مینه د عالمینې سره مینه لرم کرکه دې ورکه شي له کرکې نه مې کرکه کېږي. د افغانستان منظرې یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو هیله ده چې روغ جوړ او د صحت په جامو کې به غښتلي اوسېږئ. نن یو ځل بیا هغه ځایګي ته راغلي یاستو چې فضا یې ډېره ښکلې ګلورینه او شعر و شاعرۍ او قصو بنډار ته برابره ده. نو موږ سره دوه تنه ډېر قدرمن او عزتمن میلمانه ښاغلی انجینر صاحب عبدالله جان عابد او امان الله مشفق را سره دي چې له دوی څخه به شعرونه، ټپې، ترنم اوس هم وار ورکوو ښاغلي لیکوال او شاعر امان الله مشفق ته چې دی څه آمادګي لري نو او څه یې راوړي دي چې د تاسو مینوالو سره یې شریکي. نو راځئ د ده څخه پوښتو چې څه یې راوړي دي چې ترې ووایو. مننه، ژوندی اوسې، الله پاک دې عزت وکړه. زه هم په سر کې تاسو ته او تاسو د یوټیوب ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په سر کې یو غزل دی وایي چې څه به سړی زده کړي له نادان دوست، څه به سړی زده کړي له نادان دوست، تا به کړي حتما د ځان په شان دوست. ډېر ښایسته. او متل دی چې بد ګرځې بد به فرضې، متل دی چې بد ګرځې بد به فرضې، ځان ساته همیش له بد روان دوست. ته بیا وایه یو ځل. متل دی چې بد ګرځې بد به فرضې، متل دی چې بد ګرځې بد به فرضې، ځان ساته همیش له بد روان دوست. ډېر ښایسته. او په وړه اندک خبره به شله وي، په وړه اندک خبره به شله وي، زړه به دې وخوري دا حیوان دوست. او هر وخت به تر تا ځان هوښیار بولي، هر وخت به او هر وخت به تر تا ځان هوښیار بولي، په اصل کې به وي یو کدوخان دوست. او په ټوکو مسخرو او توهینونو، په ټوکو مسخرو او توهینونو ګرم کړی به مجلس وي بد زبان دوست. ډېر ښایسته. او نظرزی صاحب وایي چې ومنئ چې زړه یې دی راکشین کړی، ومنئ چې زړه یې دی راکشین کړی، دغه چرلنډو او خرش پرشان دوست. او آخري بیت یې وایي چې ګزاره ورسره کړه که نه مشفقه، ګزاره ورسره کړه که نه مشفقه، ګزاره ورسره کړه که نه مشفقه، په نسوارو به دې ولړي توفتان دوست. ډېره مننه. مننه. ډېر ښایسته، ډېر خوند یې وکړو. اوس به راشو چې د امان الله مشفق صاحب څخه به وپوښتو چې ده د شاعري د کوم وخت څخه شروع کړې ده، د دې په اړه به راته معلومات راکړي چې ده ته د اول ځلې الهام ورغی، ده کومه شعر ویلې او د اولنی شعر یو څو بېلګې به تاسو مینهوالو سره شریکې کړي. نو راځئ د ده څخه پوښتو. مشفق صاحب لومړی شعر خو د شعر او شاعرۍ سره خو زما له وړکیتوب څخه مینه وه. خپله مې په هغې وخت کې د مکتب په دوره کې به ما شعرونه ډېر د خلکو شعرونه ډېر ویل. او وروسته بیا لومړی شعر چې کله ما ولیکلو نو هغه دی وایي چې په غږ او په تصویر باندې د نه شي، په غږ او په تصویر باندې د نه شي، په غږ او په تصویر باندې د نه شي، یاره راوړه دیدنونه یو خروار. او ته باور وکړه ای یاره محترمه، ته باور وکړه ای یاره محترمه، ته باور وکړه ای یاره محترمه، په شپه او هم په ورځ ومه خمار. او نه پوهېږم څه جادو کوډې کړې. نظرزی صاحب وایي چې نه پوهېږم څه جادو کوډې کړې، یوه لحظه ژوند نه تېرېږي بې له یار. ډېر ښایسته. او مشفق یې په شعرونو کې اوس غواړي، مشفق یې په شعرونو کې اوس غواړي، مشفق یې په شعرونو کې اوس غواړي، نو خو بله ور معلومه نه ده لار. ډېر ښایسته، ډېر خوند یې وکړ. مننه، ژوندی اوسئ. قدرمنو لیدونکو تاسو وګورئ که د مشفق صاحب لومړي شعر ته راشو چې په څومره عالي انداز سره ده لومړی شعر برابر کړی و او وزن و قافیه و ردیف یې څونه ښه ورته برابر کړي و، ډېر په ښه شکل باندې یې ویلې او خوند یې وایي ژاولې د هر سړي خوښېږي خو یو کار دې وکړي، ژاولې د هر سړي خوښېږي خو یو کار دې وکړي، ژاولې د هر سړي خوښېږي خو یو کار دې وکړي، که جنکۍ دومره تکړه وي نو نسوار دې وکړي. ډېر ښایسته. که جنکۍ دومره تکړه وي نو نسوار دې وکړي. مننه چې زمونږ د مجلس ته لږ د خندا رنګ دې ورکړې. نو اوس هم راځو د ښاغلي مشفق صاحب څخه
یو شعر اورو د شعر وروسته بیا دا ډېر ښایسته ترنم کوي ډېر خوږ او ښکلی اواز لري له دې ترنم څخه به په دې ښایسته فضا کې ډېر خوند واخلو موږ سره پاتې شئ مشفق صاحب لومړی کې یو شعر دی وایي چې البته دا شعر د وصال صاحب دی خو زما ډېر خوښ شو ډېر کاڼه وو یا ړانده وو یا د مرګ په خوب ویده وو ډېر کاڼه وو یا ړانده وو یا د مرګ په خوب ویده وو دغه ښار عجیبه ښار وو رنځوران یا ټول د زړه وو دلته ټولو باندې غم وو دلته ټولو باندې غم وو په غمونو کې پاخه وو ډېر ښایسته دا د خلکو دستور بل وو دا د خلکو دستور بل وو مړه ژوندي وو ژوندي مړه وو په دې ښار کې قاضي غل وو په دې ښار کې قاضي غل وو په دې ښار کې قاضي غل وو دا د ښار ساتونکي غله وو او ټول د یو بل قاتلین وه ټول د یو بل قاتلین وه بیا هم تنګ له بلتانه وو او دلته جنګ کېدی په سترګو دلته جنګ کېدی په سترګو دلته مات په باڼه وو او وصال هم پکې راګیر شو وصال هم پکې راګیر شو بیا هم ناس پکې لکه د غره وو په عاجزۍ مې دې نیولې ستا وخواته لپې ربا راټکلنې کیو کړې وما تلفې په عاجزۍ مې دې نیولې ستا وخواته لپې ربا راټکلنې کیو کړې وما تلفې ربا راټکلنې کیو کړې وما تلفې په اوښکو لوند ګریوان دروړم ستا حضور ته ربا په اوښکو لوند ګریوان دروړم ستا حضور ته ربا ستا د رحمت په امید نیسم وتا ته لپې ربا راټکلنې کیو کړې وما ته لپې په عاجزۍ مې دې نیولې ستا وخواته لپې ربا راټکلنې کیو کړې وما ته لپې غواړم بخښنه په سلګو پروردګاره لته غواړم بخښنه په سلګو پروردګاره لته ته مې معاف کړې وړم په دې هیله دعا ته لپې ربا راټکلنې کیو کړې وما ته لپې په عاجزۍ مې دې نیولې ستا وخواته لپې ربا راټکلنې کیو کړې وما ته لپې په عاجزۍ مې دې نیولې ستا وخواته لپې ربا راټکلنې کیو کړې وما ته لپې مننه همدومره هیله ده چې د خوښې وړ مو ګرځېدلی وي د مشفق صاحب څخه یوه نړۍ مننه چې په ډېر ښایسته او خوږ غږ کې راته ډېر ښایسته ترنم وکړه خوند یې وکړه واقعا چې دا زمونږ زړونه یې داسې هوایي کړل بیخي ډېر خوند یې وکړه د څخه ډېره مننه نو تاسو څخه هم ډېره مننه چې زمونږ سره تر دې مهاله پاتې شئ او خدای دې وکړه چې دغه خپرونه یا دغه بنډار ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلی وي زموږ سره تر بلې ویډیو پورې زموږ سره پاتې شئ